اوس کې د کاري نقیب الله رمضان کرکټ دریم پړاو 10 اوریز لیګ پیلیز مراسم د ځایي چارواکو او د بېلابېلو منتخبو ټیمونو لوبغاړو په شتون کې ترسره شول. په یاد شل ورځني لیګ کې به 18 ټیمونه په 4 پړاوونو کې د یو بل مقابل کې ولوبېږي. اساسي موخه یې د 19 کلنۍ ښکته عمر لرونکو لوبغاړو وړتیاو لوړول دي. په دې لیګ کې د ملي لوبغاړي او انډر 19 لوبغاړي او کورني کرکټ تکړه لوبغاړي دا ټول ان شاء الله کې لوبېږي ځکه چې موږ ته په سکواډ کې راکړي دي. ان شاء الله ټول به نورالي زدران د سنور ټول به ان شاء الله کې لوبېږي. کرکټ د نړیوال شورا ICC بلخوا هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې به ولوبېږي دا ډول لیګونه د وړتیاو د غوړېدا په برخه کې ګټور ګام بولي. دا لوبې چې دي د نوي ځوانانو لپاره ډېر مهمې دي. نوي استعدادونه په دې کې څرګندېږي او د کورني کرکټ ټول لوبغاړي په دې کې مصروفه وي. هغه لوبغاړي چې په رمضان کې تمرین نه لري د هغه لوبې د لوبغاړو لپاره تمرین دی. دغه ډول لوبې د موږ د ځوانانو لپاره ډېرې مهمې دي چې هغه کوم سینر لوبغاړي دي هغه زموږ سره مشورې شریکوي. یو څه هغه چې هغوی چې څه زده کړي هغه موږ ته په دې لوبو کې را زده کوي او له دوی څخه موږ هغه نوي او کوم هغه اکسپیرینس چې دوی سره دغه موږ سره شیر کوي. ټاکل شوي چې یاد لیګ به د روژې مبارکې میاشتې په اوږدو کې تر 20 ورځو دوام وکړي چې په 4 پړاوونو کې به 18 لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبېږي.